ها بیګانې چې زموږ کوم کلاس دی نو د هغې لومبی پارټ نه دی ریکارډ شوی. زه اوس کوشش کوم چې دغه کلاس تاسو ته دوباره ریکارډ کړم. نن زموږ د پروډکټ هانټینګ اخیرنی کلاس دی. د دې نه مخکې چې موږ کوم پروډکټ هانټینګ وکړو هغه موږ د کیپا په ترو باندې وکړو. مطلب موږ به د کیپا په ترو باندې د ځان دپاره یو ویننګ پروډکټ فایند کوو. خو اوس چې زموږ کوم پروډکټ هانټینګ دی موږ به مینولي پروډکټ هانټینګ کوو. مطلب بغیر د کیپا نه به موږ د ځان دپاره یو ویننګ پروډکټ فایند کوو. د دې نه مخکې موږ کیپا ته خپله کرایټیریا ورکړه او بیا هم د هغه کرایټیریا مطابق د ځان دپاره یو ویننګ پروډکټ فایند کوو. خو اوس به موږ بغیر د کیپا نه بغیر د ټول نه د ځان دپاره یو ویننګ پروډکټ فایند کوو او دې ته ویلی شي مینولي پروډکټ هانټینګ. دغه میتھډ چې دی دا ډېر زیات یوزفل میتھډ دی. مطلب تاسو به په کیپا باندې څومره ټایم اړو تاسو به 2-3 غنټو کې مطلب په یو ورځ کې هم تاسو د ځان دپاره یو ویننګ پروډکټ نشو پیدا کولی. خو اوس که چېرته تاسو دې ته 2-3 غنټې دې میتھډ ته ورکوئ او په دې ټریک باندې تاسو پوه شوئ نو په 2-3 غنټو کې تاسو 100-200 پروډکټ هم فایند کولی شئ. صحیح ده؟ دا ډېر زیات یوزفل میتھډ دی. مطلب په کم ټایم کې تاسو ته ډېر زبردست ریزلټ میلاویدلی شي. او دې میتھډ ته ویلی شي سپای میتھډ. مطلب مونږ به جاسوسي کوو. د جاسوسي په ترو باندې به مونږ ویننګ پروډکټ فایند کوو. مونږ به څنګه جاسوسي کوو؟ فار ایگزامپل دا یو پروډکټ دی. دا به مونږ اوپن کو. فار ایگزامپل دا پروډکټ دی دا تاسو فایند کو. تاسو په دې باندې ریسرچ وکړو تاسو په دې باندې تحقیق وکړو او د ډېر تحقیق نه بعد دغه پروډکټ چې دی دا تاسو ته میلاو شو. اوس به موږ څه کوو؟ ستاسو ټوله کرایټیریا چې دا پروډکټ چې دی دا بالکل ستاسو د کرایټیریا مطابق دی. د دې نه بعد به تاسو څه کوئ؟ اوس چې دی کې کوم سیلر ناست وي نو ظاهره خبره ده چې دغه سیلر چې دی دوی هم په دې پروډکټ باندې ریسرچ کړی وي او مطلب د ډیر ریسرچ نه بعد هغوی ته به دا پروډکټ پیدا شوی وي. څنګه چې تاسو دې پروډکټ ته ټایم ورکړو داسې به دې سیلر چې دي دوی هم په دې پروډکټ باندې ریسرچ کړی وي او دې پروډکټ ته به یې ټایم ورکړی وي. نو تاسو سره خو دا یو پروډکټ دی. مونږ به د خپل ذهن نه کار واخلو. لکه فار ایگزامپل په دې کې چې کوم سیلر دی هغوی په دې پروډکټ باندې ریسرچ کړی دی او د ډیر ریسرچ نه بعد هغوی ته دا پروډکټ پیدا شوی دی. نو که چېرته دې سیلر سره نور پروډکټ وي نو هغه به هم دغه رنګې ویننګ پروډکټ وي. مطلب په هغه پروډکټس باندې به هم دغه سیلر ریسرچ کړی وي او هغه پروډکټ به هم ویننګ پروډکټس وي. نو موږ به د دې سیلر سټور فرنټ ګورو. نو په دې کې چې کوم سیلر دی موږ به د هغې سټور فرنټ ګورو. مونږ به دا سکرول ډاون کو او دلته به مونږ په دې نیو سیلر باندې کلیک وکړو. اوس به مونږ په دې کې داسې سیلر ګورو چې هغه نیو سیلر وي او هغه اف بی آی سیلر وي. اوس به نیو سیلر څنګه وي؟ نیو سیلر به داسې وي چې د هغې ریټینګ د 0 نه واله تر 20 پورې وي. لکه فار ایگزامپل تاسو دلته وګورئ د دې ریټینګ 2 دی او داسې سیلر به وي چې هغه اف بی آی وي. اف بی آی خو یو تاسو د دې ځای نه معلومولی شئ. لکه دا یو سیلر دی سیمشاس ورلډ. دلته دی تاسو وګورئ شپ فرام امازون او سولډ بای سیمشاس ورلډ. مطلب دا شپینګ چې دی دې ته امازون کوي او خرڅوي کوم یو سیلر سیمشاس ورلډ. دا چې دی دا اوس اف بی آی دی. او دې سیلر ته تاسو وګورئ شپ فرام AQS Enterprises LLC or sold by AQS Enterprises LLC. دا چې دا شیپینګ هم پخپله کوي او مطلب سیلر هم دا پخپله دی. نو دا چې دا اف بی ایم سیلر دی. تاسو په دې طریقې سره معلومولی شئ. او یا که دلته چېرته تاسو وګورئ فلټر په دې باندې تاسو کلیک وکئ او دا پرایم کوي. چې دا کله تاسو پرایم کوي که نه نو اوس به موږ سره صرف اف بی آی سیلر راشي. اف بی ایم سیلر چې دی هغه
अब د دې ځینه ختم شي. اوس به مونږ په دې کې ګورو داسې سیلر به ګورو چې د هغې ریټنګ د 0 نه واله تر 20 پورې وي. مونږ به د هغې سټور فرنټ یې اوپن کوو. یو مونږ سره دا دی په نیو ټیب کې به دا زه اوپن کړم. دا چې دی د دې 10 ریټنګ دی نو دا مونږ سره نیو سیلر دی. دا خو بالکل نیو سیلر دی. دا به زه په نیو ټیب کې اوپن کړم. احمد مال مارټ دا نیو سیلر دی. اوس به مونږ یو سټور فرنټ اب ګورو. فار ایگزامپل مونږ دا یو سټور فرنټ اوپن کو. اوس به مونږ په دې کې د ځان لپاره یو ویننګ پروډکټ څنګه فایند کوو. نو دا ډیر زیات ایزی ټریک دی. صحیح شو. مطلب مونږ یو نیو سیلر او د هغې سټور فرنټ مونږ اوپن کو. اوس به مونږ د دې سټور فرنټ کې د ځان لپاره یو ویننګ پروډکټ فایند کوو چې کوم پروډکټ چې هغه زموږ د کرایټیریا مطابق نو هغه پروډکټ چې هغه به مونږ ځان سره په شیټ کې ایډ کو. لکه فار ایگزامپل زه به یو دا پروډکټ اوپن کړم. دا به زه په نیو ټیب کې اوپن کړم. یو به زه دا اوپن کړم. اوس به مونږ دا پروډکټس ګورو چې آیا دا پروډکټس چې دي دا زمونږ د کرایټیریا مطابق دي او که نه. که چېرته زمونږ کرایټیریا په دې باندې اپلای کېدله نو دا پروډکټ به مونږ راواخلو او ځان سره به په شیټ کې ایډ کو. دا ډیر زیات ایزی ټریک دی. تاسو سره به آلریډي کیپ وي نو دا مونږ ګورو. لومبی به مونږ څه ګورو؟ لومبی به مونږ ریټنګ ګورو. نو که چېرته تاسو وګورئ نو د دې ریټنګ چې دی بالکل زبردست دی. د دې ریټنګ هم ښه دی. بل که چېرته تاسو وګورئ نو د دې سیل هم ښه دی. بالکل 100 یونټ چې دی هغه منتلی سیل دی. خو د دې چې دی که نه که دلته چېرته تاسو وګورئ نو د دې بي اس آر چې دی ډېر زیات های دی. خو بیا هم په دې کې سیلر هم زبردست دی. که لږ ډېر فرق و کرایټیریا کې څه مسله نه کوي. خو د دلته چې دی که نه صرف یو مسله ده د دې بي اس آر ډېر زیات های دی. خو بیا مونږ ګورو مخکې چې آیا دا پروډکټ چې دی دا زمونږ د کرایټیریا مطابق دی او که نه. دلته مونږ د دې سیل رینک وګورو. د دې سیل رینک چې دی صرف دې کې د سیل رینک مسله ده. تاسو به داسې ګورئ ټوله کرایټیریا چې په دې باندې کله اپلای کېدله نو دا پروډکټ به راواخلئ او ځان سره به په شیټ کې ایډ کړئ. دغه رنګې د دې بای باکس تاسو وګورئ. بای باکس بالکل زبردست دی. مونږ د 90 ډیز سیل رینک وګورو. دلته که چېرته تاسو وګورئ که نه نو 90 ډیز مخکې د دې سیل رینک چې و 69,395 او اوس چې دی څومره دی کرنټلی 1 لیک ته رسېدلی. نو ما تاسو ته ویلي چې یاره د یو پروډکټ چې دی که بي اس آر مطلب زیاتېږي نو د دې دا مطلب دی چې یاره د دې سیل چې دی هغه راکمیږي. نو داسې پروډکټ چې دی داسې پروډکټ ته به تاسو کله هم نه ورځئ. خو بیا هم دا مخکې مونږ ګورو د دې پروډکټ چې دی صرف په بي اس آر کې مسله ده. نور دا بالکل زبردست دی. که چېرته تاسو د دې بای باکس وګورئ نو بای باکس هم ټولو ته روټیټ کېږي. دا بالکل زبردست پروډکټ دی خو صرف د دې په بي اس آر کې مسله ده. نو داسې پروډکټ ته به تاسو کله هم نه ورځئ چې د هغې بي اس آر مخکې روان وي. د هغې بي اس آر زیاتېږي.
ځکه چې کله د یو پروډکټ بي اس آر زیاتیږي نو د دې دا مطلب دی چې د دې سیل چې دی هغه کمیږي. موږ به بل پروډکټ وکړو. زه دا تاسو ته صرف یو اگزامپل در کوم، خو دا تاسو ځان سره نوٹ کړئ چې دغه برانډ چې دی دا سکیمر دی. صرف زه تاسو ته دا ټریک ښیم چې موږ به په سپای میتھډ باندې ویننګ پروډکټ څنګه فایند کوو. دلته موږ لومبی څه وګورو؟ دلته که چېرته تاسو وګورئ نو دې کې سیلر چې دي هغه هم ښه زبردست دي، زموږ د کرایټیریا مطابق دي. بي اس آر هم د دې ښه دی او ریټنګ ته که چېرته تاسو وګورئ نو 4.5 ریټنګ هم بالکل زبردست دی. منتلی سیل هم صحیح دی. بي اس آر که چېرته تاسو وګورئ کرنټلی څومره دی، د دې بي اس آر چې دی هغه راکمیږي. نو د دې دا مطلب دی چې کله بي اس آر راکمیږي نو د دې سیل چې دی هغه زیاتیږي. نو دا هم چې دی دا بالکل زبردست پروډکټ دی. صحیح ده. بل به بای باکس دی. بای باکس څومره؟ بای باکس کې چې دی صرف مسله ده ځکه دی کې پرایس وار ډیر زیات دی. مخکې څومره 90 ډیز مخکې مطلب په 17 باندې، اوس څومره دی 14 ته راغلی. تاسو به داسې ګورئ چې کوم پروډکټس تاسو د کرایټیریا مطابق وو هغه به ځان سره په شیټ کې اډ کوئ او دغه رنګې به تاسو ځان سره 50-50 پروډکټس چې دي هغه به ځان سره په شیټ کې اډ کوئ. $90 به تاسو وګورئ دلته څومره دی 57,000 او څومره دی کرنټلی. نو بي اس آر چې دی بالکل زبردست دی، هغه مطلب ښکته را روان دی او چې کله بي اس آر ښکته را روان وي نو سیل چې دی هغه زیاتیږي. بای باکس په وګورئ، بای باکس هم بالکل زبردست دی، ټولو ته روټیټ کیږي. دا ډیر زیات ایزی ټریک دی. که چېرته تاسو دې ته 1 غنټه ورکړئ نو په 1 غنټه کې هم تاسو دا 50 پروډکټس چې دي هغه تاسو فایند آوټ کولی شئ ځکه په دې باندې آلریډي ریسرچ شوی وي، به تیاره ډیټا ده هغه به تاسو راوالئ او ځان سره په شیټ کې اډ کړئ. دې کې تاسو ته ډیر په اسانه سره ویننګ پروډکټس میلاویدلی شي. دغه رنګې زه به یو بل پروډکټ اوپن کړم. فار ایگزامپل زه به دا اوپن کوم. د دې نه بعد چې زه کوم ټریک ښیم هغه به د برانډ اپروول دی. صرف تاسو لومبی ځان په دې باندې پوه کړئ چې موږ په سپاینګ میتھډ باندې ویننګ پروډکټ څنګه فایند آوټ کوو. ګوره دا یو پروډکټ دی، دې ته موږ لږ رنګې ویټ وکړو. لومبی چې دی موږ به د دې سیلرز وګورو. نو سیلرز هم بالکل زبردست دي. ما تاسو ته ویلي چې یاره په یو لیسټنګ کې د 4 نه واله تر 25-30 پورې سیلر ناست وو، نو دا چې دی دا بیسټ پروډکټ دی. بل چې دی د دې صرف بي اس آر کې لږه مسله ده، بي اس آر یې های دی خو تاسو دې ته مه ګورئ ځکه د دې سیل چې دی هغه صحیح دی. د دې بي اس آر چې دی لږ رنګي های دی. بل موږ د دې ریټنګ وګورو، ریټنګ هم صحیح دی. دلته که چېرته تاسو دې بي اس آر ته وګورئ، بي اس آر څومره مخکې د دې بي اس آر چې دی دا ښکته را روان دی. نو دا پروډکټ چې دی دا بالکل زبردست پروډکټ دی. چې کله بي اس آر ښکته را روان وي نو د دې نه مطلب دی چې د دې سیل چې دی هغه زیاتیږي. بل به مونږ صرف دې کې ویریشن دی او ما تاسو ته ویلي چې په سټارټ کې به ویریشن والا پروډکټ ته نه ورځئ. په دې طریقې سره به تاسو ګورئ پروډکټس دلته 90 ډیز بي اس آر تاسو وګورئ. دلته که چېرته تاسو وګورئ نو د دې را بي اس آر چې دی دلته موږ صحیح چیک نه کوو.
د دې بیا سار چې دی وګورئ مخکې څومره دلته موږ صحیح نه و چک کړی 51,000 او اوس څومره دی 64,000 دا وګورئ نو د دې بیا سار چې دی هغه بره روان دی صحیح ده نو داسې پروډکټ ته مونږ کله هم نه ځو چې د هغې بیا سار زیاتېږي که ښکته کېدلو خو ټیک ده او که مطلب بره روانو نو دې سیل چې دی هغه بیا کمیږي نو داسې پروډکټ ته تاسو کله هم نه ورځئ دا مونږ صحیح نه و چک کړی اوس مونږ صحیح چک کوو دلته تاسو وګورئ دلته 90 days مخکې چې و که نه 45,000 اوس چې دی 67,000 دی نو دا چې دی مطلب د دې بیا سار بره روان دی خو صرف به مونږ داسې وکړو د دې دلته که چېرته تاسو وګورئ نو د دې بای باکس چې دی بالکل زبردست دی ټولو ته روټیټ کېږي په دې طریقې سره به تاسو یو پروډکټ ګورئ او ځان سره به 50 پروډکټس چې دي هغه به فایند آوټ کړئ او انشاءالله هغه به زه بیا چک کوم اوس چې زه تاسو ته کوم بل ټریک ښیم په همدې کې سپاینګ میتھډ کې هغه د برانډ اپروول دی تاسو داسې یو پروډکټ ګورئ انشاءالله په یو ګنټه کې تاسو 50 پروډکټس ښه په اسانه سره فایند آوټ کولی شئ داسې دا سټور فرنٹ چک کو تاسو ورکې یو پروډکټ وګورئ چې هغې کې سیلر زیات وي تاسو بیا هغې ته انټر شئ او هغې کې چې کوم نیو سیلرز دي د هغې مطلب سټور فرنٹ اوپن کړئ داسې مخکې تاسو ځئ نو په دې طریقې سره تاسو په زرګونو پروډکټس چې دي هغه تاسو پیدا کولی شئ دا داسې میتھډ دی که نه دې کې به تاسو ته ډېر په کم ټایم کې زیات ویننګ پروډکټس پیدا کېږي مطلب څومره ټایم چې تاسو کی پاته ورکو که چېرته تاسو هغه ټایم دې ته ورکوئ نو په دې کې تاسو ته ډېر زیات زبردست ریزلټ میلاویدلی شي مطلب تاسو به په یو ورځ کې یو پروډکټ هم نشو فایند کولی د کی په تھرو باندې خو که چېرته تاسو دې ته یو ورځ ورکوئ نو په یو ورځ کې تاسو 1000 پروډکټس چې دي هغه هم فایند کولی شي که چاته د برانډ اپروول مسله وي او هغوی ته برانډ اپروول نه میلاویږي نو هغوی د په دې ټریک باندې کار وکړي د هغوی دا مسله چې دا بالکل ختمه شي دا سټور فرنٹ چې دی دا ما بیګام اوپن کړی دا هغه پروډکټس دي چې دا بالکل ویننګ پروډکټس دي او که چېرته تاسو د دې برانډ سره کانټیکټ وکړئ نو دا برانډ به تاسو ته بالکل 90% چانس دی چې تاسو ته دا اپروول درکړي که چېرته تاسو په برانډ اپروول کې ایکسپرټ شوئ تاسو سره دا نالج رالو تاسو مطلب یو ویننګ پروډکټ وپېژندلو نو د دې سکل نه هم تاسو د میاشتې 200-300 ډالر ښه په اسانه سره ګټلی شئ چې کوم نیو بیز دی هغوی ته د دې خبرې پته نه لګي خو چې مطلب چې څه ناسه کار کړی وي مطلب هغه چا LLC جوړه کړې وي او په دې فیلډ کې څه ناسه پاتې شوي نو هغوی ته د دې پته لګي چې د یو برانډ اپروول مطلب ستاسو نه څومره پیسې چارج کېږي تقریبا د یو برانډ اپروول تاسو نه 200-300 ډالر چې دي هغه چارج کېږي او زه تاسو ته په ګارنټۍ سره وایم چې دا برانډ هم تاسو ته اپروول درکوي دا چې دی دا ما تاسو ته بېګا وویل چې یاره دا سکیمر دی د دې نه تاسو ځان وساتئ دغه رنګې دا برانډ هم تاسو ته اپروول درکوي دا هم تاسو ته درکوي دا هم درکوي مطلب تاسو به داسې سټور فرنٹ اوپن کړئ او بیا به تاسو یو پروډکټ چې دی هغه به تاسو ګورئ چې ستاسو کومه کرایټیریا ده چې هغه په دې باندې اپلای کېږي او که نه که چېرته ستاسو کرایټیریا په دې پروډکټ باندې اپلای کېږي نو دا پروډکټ به تاسو ځان سره شیټ کې ایډ کړئ یو خو دا طریقه ده که چېرته تاسو سره کیپا ټول نه وي نو تاسو به د سیلر سپرایټ په تھرو باندې د دې کرایټیریا چک کړئ مطلب د دې سیل به تاسو چک کړئ دغه رنګې ریټنګ به چک کړئ سیلر به په دې کې چک کړئ ټیک ده
دا کرایټیریا به تاسو د دې چیک کوئ. خو که چېرته تاسو سره کی به وي نو تاسو به د دې نور هم ډیپ انالیسز وکئ. تاسو به دا پروډکټ اوپن کئ. فار ایگزامپل داسې به اوپن کئ. دا موږ په نیو ټیب کې اوپن کو. دا موږ سکرول ډاون کو. دا بالکل ایزی میتھډ دی. ٹھیک ده. تاسو به داسې وکئ کنه ړومبی به په دې باندې خپله کرایټیریا چې ده هغه به اپلای کوئ. فرض که دا بالکل دا پروډکټ دی فار ایگزامپل دا بالکل ستاسو د کرایټیریا مطابق دی. کرایټیریا چې ده هغه به انشاءالله تاسو ته پته وي چې د یو ویننګ پروډکټ چې دی د هغې به څه کرایټیریا وي. دغه رنګې تاسو به بیا څه وکئ دلته په ډیټا باندې کلیک وکئ. ډیټا او بای باکس سټیټسټیک په دې باندې به کلیک وکئ. په دې کې به اوس موږ نیو سیلرز ګورو. دلته که چېرته تاسو وګورئ که نه نو په دې کې نیو سیلرز نشته. دې کې صرف دا 2 سیلرز دي. نو تاسو به دلته سیلرز ګورئ. تاسو به ګورئ چې دلته 2-3 اف بی آی سیلرز وي او هغوی سره دلته سټاک هم وي. اف بی آی سیلر به موږ څنګه پیژنو؟ دلته تاسو وګورئ اف بی آی او دلته به ورته ټیک لګېدلی وي. او نیو سیلر به څنګه وي؟ تاسو به دلته د هغې ریویو ګورئ چې څومره د هغې ریویو کمه وي نو دا موږ سره نیو سیلر وي. لکه مطلب زه به تاسو ته ووایم چې د یو نیو سیلر ریویو به د 1 نه واله تر 20 پورې وي یا 10 پورې وي. نو دا موږ سره نیو سیلر وي. بیا که چېرته تاسو داسې برانډ سره کانټیکټ وکړئ نو دغه برانډ چې دی دا بیا تاسو ته 80% چانس دی چې دا به تاسو ته اپروول درکوي. چېرې مطلب په یو لیسټینګ کې 2-3 اف بی آی سیلرز وي او دلته تاسو د هغې سټاک وګورئ. هغې سره څه ناڅه سټاک هم وي لکه مطلب 50 یونټس 60 یونټس که نه 50 یونټه 80 یونټه 80 یونټه داسې یونټ وي هغوی سره. نو داسې برانډ سره چې بیا تاسو کانټیکټ وکړئ نو دا برانډ چې دی دا به تاسو ته ضرور اپروول درکوي. دغه رنګې چې دی دا برانډ چې دی دا اوس زموږ د کرایټیریا مطابق نه دی. ځکه دلته که چېرته تاسو وګورئ نو دې کې نیو سیلر نشته. دې کې صرف دا 2 سیلر دي. نو دا مونږ سکیپ کو. مونږ بل اوپن کو. دې سره صرف دا یو پروډکټ دی. دې سره مې یو پروډکټ دی. موږ به دا سټور فرنټ وکړو یا صبر وکړه. دلته مونږ فار ایگزامپل دا پروډکټ مونږ اوپن کړو. دا ډېر زیات ایزی میتھډ دی. تاسو چې ډیلی په دې باندې 2-3 غنټې کار کوئ که نه نو تاسو ته د دې نه ډېر زبردست ریزلټ میلاویدلی شي. دا موږ سکرول ډاون کو. دې ته موږ لږ ویټ وکړو. خو د دې نه مخکې به تاسو داسې کوئ که نه چې کومه کرایټیریا ده دا پروډکټ به ړومبی چیک کوئ تاسو چې آیا دا پروډکټ چې دی زموږ د کرایټیریا مطابق دی او که نه. مطلب تاسو به وګورئ دی کې خو به برانډ نه وي، دی کې خو به امازون نه وي، د دې بای باکس هر څه به چیک کوئ. د هغې نه بعد چې دی که نه دا پروډکټ سکرول ډاون به کوئ. دلته ډیټا باندې به کلیک وکئ او بای باکس سټیټسټیک. د هغې نه بعد به تاسو دا ګورئ. دلته تاسو وګورئ
دلته ریټینګ وګورئ یا ریټینګ ګورئ یا ریویو ګورئ دلته تاسو وګورئ د دې ریویو څومره ده ریټینګ چې 0 وي او ریویو ما تاسو ته ویل چې یاره د 1 نه واله تر د 1 نه واله تر 20 پورې وي خو دلته تاسو ریټینګ ته ګورئ نو دا ټول 0 ریټینګ والا دي مطلب دا بالکل نیو سیلر دی دا دام اف بی ایس سیلر دی دام اف بی ایس سیلر دی دام اف بی ایس سیلر دی وګورئ دې کې څومره د لیسټینګ کې څومره نیو سیلرز دي د دې نه مطلب دی چې تاسو ته وایم چې تاسو به کې نیو سیلرز ګورئ دا چې دي کنه دام اوس لکه زمونږ رنګي نیو سیلرز دي نو لکه څنګه چې دې برانډ ته اپروول میلاو شوی دی لکه څنګه چې دې سیلر ته اپروول میلاو شوی دی که چېرته مونږ دې برانډ سره کانټیکټ وکړو نو مونږ ته هم اپروول میلاوېدلی شي دا اوس ټول نیو سیلرز دي دلته تاسو وګورئ دا بالکل نیو سیلر دی دې څومره ریټینګ دی 3 او سټاک سره څومره دی 152 اوس که چېرته تاسو دې برانډ سره کانټیکټ وکړئ نو 80% چانس دی چې دا به تاسو ته اپروول درکوي دغه رنګه که چېرته تاسو ځان سره یو شیټ جوړ کړئ او داسې مطلب ډیټا ځان سره په هغه شیټ کې ایډ کړئ لکه مطلب 300 برانډز چې دي هغه تاسو ځان سره ایډ کړئ په شیټ کې یا 300 پروډکټس او بیا تاسو د هغه پروډکټس برانډ سره کانټیکټ وکړئ نو زه تاسو ته ان شاء الله دا خبره په ګارانټۍ سره کوم چې که چېرته تاسو دغه 300 برانډ سره کانټیکټ وکړئ نو په دې 300 کې به کم از کم تاسو ته 60 برانډز اپروول میلاو شي او په دې بزنس کې چې ټول نه کومه غټه مسله ده زه تاسو ته بار وایم هغه صرف برانډ اپروول ده که چېرته تاسو په برانډ اپروول کې ایکسپرټ شئ تاسو سره ډیټا وه بس بالکل تاسو کامیاب شئ نن تاسو یو پروډکټ پیدا کو مطلب نن تاسو یو ویننګ برانډ پیدا کو بالکل تاسو سبا نه خپل کار چې دی هغه سټارټ کولی شئ او ان شاء الله تاسو په دې طریقې سره کار وکړئ په ډیر کم ټایم کې به تاسو ته ریزلټ میلاو شي بیا که چېرته تاسو چاته سروس ورکوئ یا مطلب سټور رن کوئ نو بالکل تاسو کولی شئ دا برانډ چې دی دا اوس تاسو ته اپروول درکولی شي اوس دا برانډ چې دی که چېرته تاسو دې سره کانټیکټ وکړئ نو دا برانډ تاسو ته اپروول بالکل درکولی شي موږ به بل پروډکټ وګورو اوس دا پروډکټس چې دي که نه اوس دا پروډکټس چې دي که نه که چېرته تاسو د دې برانډ سره کانټیکټ وکړئ نو بالکل دا برانډ چې دي دا به تاسو ته اپروول درکوي تاسو چې څومره زیات پروډکټ هنټینګ کوئ نو دومره به تاسو ته زیاته فایده کېږي بیا به داسې یو ټایم راشي چې کله تاسو یو پروډکټ ته ګورئ نو تاسو ته به ډایرکټ پته لګي چې یاره دا برانډ موږ ته اپروول راکوي او که نه خو د هغې لپاره ضروري دا ده چې تاسو چې څومره کېدلی شي نو تاسو پروډکټ هنټینګ وکړئ زه به دا اوپن کړم اوس دې سټور کې چې څومره برانډ دي که نه لکه دا شو دغه رنګې دا شو دا ټول چې دي که نه دا اپروول ورکوي که چېرته تاسو دې سره کانټیکټ وکړئ نو بالکل دا برانډ چې دي دا به تاسو ته اپروول درکوي تاسو به دا سکرول ډاون کړئ دغه رنګې اول به په خپله کرایټیریا اپلای کړئ د هغې نه بعد به تاسو دلته په ډیټا باندې کلیک وکړئ چې کله تاسو ته ویننګ پروډکټ پیدا کېږي نو هغه پروډکټ چې دی هغه به تاسو ځان سره په شیټ کې ایډ کوئ ما تاسو ته بېګام دا خبره کړې وه چې کم از کم تاسو به ځان سره 50 ویننګ پروډکټس چې دي هغه ځان سره په شیټ کې ایډ کړئ تاسو به کم از کم په سپای میتھډ باندې تاسو به کم از کم په دې میتھډ باندې 50 پروډکټس چې دي هغه ځان سره په شیټ کې ایډ کړئ مطلب په سپای میتھډ به 50 پروډکټس چې دي هغه به فایند آوټ کړئ دلته بای باکس سټیټسټیک دلته که چېرته تاسو وګورئ څومره ریټینګ دی 0 0 او FBA
स्टॉक ته تاسو وګورئ سټاک هم سره زیات دی دا هم اف بی ایس سیلر دی دا پروډکټ چې تاسو دې سره کانټیکټ وکړئ نو 80% 90% چانس دی چې دا به تاسو ته ضرور اپروول درکړي دا طریقه ده څوک چې برانډ اپروول چې دی هغه مشکل کار دی تاسو کم از کم 3-4 غنټې ورکوئ خپل کار ته تاسو ګورئ چې ان شاء الله تاسو ته څومره ریزلټ ملاویږي برانډ اپروول کې هیڅ هم نشته سره راکټ ساينس نشته خو خبره دار چې تاسو ته څوک یو صحیح ډایرکشن وخی ما ته خپل مطلب ما ته ډیر زیات مشکل و ډیر غټ چیلنج و ما ته تقریبا چې په یو کال کې لا د یو کال نه زیات ما ته ریزلټ نه دی ملاو شوی خو هغه دا و چې موږ ته چا صحیح ډایرکشن نه راکړو اوس تاسو صرف دا ټریکس زده کوئ د دې نه بعد ان شاء الله چې کله زموږ دا کورس کمپلیټ شي او موږ کله سپلایر سره کانټیکټ شروع کوو بیا به زه تاسو ته یو ټاسک درکوم په هغې باندې به تاسو کار کوئ او ان شاء الله تاسو ته به ډېر زبردست ریزلټ میلاو شي صحیح شو دا برانډ چې دی داسې برانډ چې دی دا به تاسو ته او دغه برانډ چې دی دا به تاسو ته ضرور اپروول درکوي دا هم شو دغه رنګ موږ به یو بل وکړو دا به وکړو دلته تاسو راشي ډیټا ته خو د دې نه مخکې زه صرف تاسو ته خو د دې نه مخکې به تاسو په دې پروډکټ باندې خپله کرایټیریا اپلای کړي د هغې نه بعد به تاسو دا ګورئ دلته بای باکس سټیټسټیک خو تاسو به یو کوشش کوئ که نه چې دلته به تاسو په 90 ډیز باندې کلیک کوئ ټیک ده په 90 ډیز کې دې کې څومره تاسو به ګورئ چې په 90 ډیز کې په دې کې څومره نیو سیلرز وو دلته که چېرته تاسو وګورئ نو دا چې دی د دې زیرو ریویو ده دا هم زیرو دی دا ټول نو دا هم نیو دی دا هم نیو دی دغه رنګې دا هم نیو دی او ټول اف بی ایس سیلر دی او که سټاک ته وګورئ نو سټاک هم ورسره شته نو د دې دا مطلب دی چې دغه برانډ چې دی دا تاسو ته اپروول درکولی شي نو دا به تاسو ځان سره په شیټ کې ایډ کړئ ټیک ده دغه رنګې ډیټا چې کله تاسو ځان سره سټور کړه نو تاسو ته به ډېر زبردست ریزلټ میلاویږي تاسو کوشش کوئ چې څومره ستاسو نه کېدلی شي نو په دې طریقې سره ځان سره ډیټا سټور کړئ چې څومره ستاسو محنت زیات نو هغومره به تاسو ته ریزلټ میلاویږي دا طریقه ده بس صحیح شو په دې طریقې سره به تاسو د ځان سره کم از کم 50 پروډکټس چې دي هغه به ځان سره په شیټ کې ایډ کړئ او دا به ستاسو اسایمنټس وي